یو مسافر کور ته راغی چې کله کور ته راغی ملګرو یوه عجیبه خبره وکړه او ټول خلک یې حیران کړو. ویډیو راسره مکمل وګورئ، ډېره زیاته عبرت پکې دی. ملګرو یو مسافر و چې که نه هغه کور ته راته د یوې میاشتې په چوټۍ باندې او کور خلکو ته هېڅ یې نه ویل که نه چې زه په چوټۍ باندې د یوې میاشتې درځمه، خو زه ویل بلکل ویزه مې ختمه شوې ده او زه کور ته درځمه. چې کله کور ته راغی ملګرو نو هغه چې کله یو 3 ورځې وشوې نو دې خلکو له مېلمستیا وکړه او ښه عزت یې وله وکړو. چې کله 3 ورځې نه ختمې شوې که نه ملګرو ویل د مسافر وایي که نه وایي د لونو وخت دی، وایي د لونو وخت دی که نه وایي د کور خلکو چې وو نو وایي ما ته یې ویلو ویل چې ته اوس راځه زموږ سره ولاو کړې ځکه چې تا خو ویزه هم ختمه کړې ده، اوس ته راځه چې موږ زموږ سره لاو وکړې د غنمو ټایم دی. ویل زه یې بوتلم پټي ته او ویلې ویل چې راځه لاو کوو. ملګرو نو ټول خلکو چې وو نو هغه زموږ سره لاړل، نور وروڼه مې وو او نور خویندې مې وې هغه راسره هم لاړې، د کور خلک مې راسره ټول لاړل لاو له. ویل کله موږ له لاو له لاړو که نه ویل ما خو لو نشو کولی، ما خو بهر ملکونو کې مزدوري کړله او ما لو چېرته نه و کړی. نو ملګرو دې ټولو خلکو راپسې خندل که نه ویل چې دا لو نشي کولی او مزاق یې راوړاوه او د خلکو ویل که نه ریاکشن یې بلکل بدل شو، ویل چې دا جدا کوي او دا خبرې یې ورته کولې. ملګرو دې هلک ورته ویل که نه ویل زه به کراچۍ ته لاړ شم او په کراچۍ کې به زه مزدوري کوم او د کور خلکو ته ویل چې ته به جدا شې او ته به ځانه جدا هر څه کوې. او دې هلک ورته ویلو ویل صحیح ده ښه ویل زه به کراچۍ ته لاړ شم او ځانه به ګټم او ځانه به هر څه کوم 2 روپۍ به ګټم. ملګرو خو دې هلک چې دی نو دا وایي چې زه کراچۍ ته ځم، کور ته راغی په سبا له کراچۍ ته ځي او د کور خلکو ته هېڅ پته نشته چې د دې ویزه نه ده ختمه او دا سعودي طرف ته روان دی، دوبۍ طرف ته روان دی، بهر ملک ته روان دی. او چې کله سهار ګاډی راغلی دی که نه او دوی چې دی نو د نه بیګ تیار کړی دی او بیګ یې راغوستی دی نو د ګاډي والا ورته هغه وکړو چې زر راځه ټایم ناوخته کېږي. ملګرو هغه خو ته ویل چې کومه ده بهر ملک ته ځي خو دا خو هسې هم کراچۍ ته ځي چې څه ټایم لاړو او د هغه ډرایور چې دی نو ټایم ډېر ناوخته کېده جو پسې کور ته ورغی که نه ویل ستا نه پلیټ ځي او ډېر زر راځه او ځان ایرپورټ ته رسو. نو ټول خلک چې و نو ډېر زیات حیران شو او ټولو کور خلک ولېږه چا وله یو څیز راغوستی او چا وله اوبه راغوستې وې چا وله چای راغوستی او ملګرو نو هغه چې و نو بیا هغه رخصت شو ایرپورټ ته لاړ. ملګرو په دې ویډیو کې موږ له ډېر زیات عبرت دی، چېرته هم د چا سره داسې مه کوئ د پیسو دپاره، که څوک په ځین وخت کې به پیسې ګټي او په ځین وخت کې به داسې شي چې پیسې به نه ګټي، نو چېرته هم داسې کار مه کوئ په ژوند کې. نن سبا مړه ټول د پیسې نه دی ټوله زندګي د خلکو خرابه کړله. چې کم کسان څه پیسې وي که نه هغه به غلط انسان وي خو هغه به خلکو خوښېږي او کله چا سره پیسې نه وي که نه که هغه به ښه صحیح ښه برابر به وي خو لیکن هغه به د خلکو نه خوښېږي، الزامات او غیبت او سب پیدا کېږي. ملګرو په دې ویډیو کې موږ له ډېر زیات عبرت او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.